अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बाज़ लोग उसको फेक करा देते हैं, झूठा करा देते हैं। आइए आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये अंडे से हमने चेक किया, उसके बाद लाठी से चेक किया, उसके बाद मीटर से देखा, उसके बाद मशीन लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन 18-20 मीटर में वहाँ पर पानी निकल आया, जहाँ पर 45 मीटर में पानी नहीं था। यहाँ के ये जो मालिकानान हैं, उनका कहना अगर आप पश्तो बात समझते हैं तो वो भी समझ بورو کو او بو پینه به او منن سحر ورته دې ځای باندې او بو وکتلی او تاسو دا کته شي چې په 12-15 فوټ کې الله تبارک تعالی نن او بو ورکړي ماشا مسره سړیا ډاکټر صاحب نصر الله دې نه تاسو کو دی حواله سره راځو. السلام علیکم، امجد مې نوم دی، ګورګورای اوسېدونکی یم. جی مو دلته کې بور وکړو، هغه مو 42 غاز وول، هغه کې اوبه نه راوتې. جی مو د هغه جنان چې کم دی هغه مو راوغوښتل، هلته کې مو بور بیا بل ځای ته چینج کړو، نو هلته چې مو تقریبا داسې و چې 8 غاز مو وولو، نو مو ته اوبه پکې ماشاءالله راووتې، ښې اوبه راووتې. الله جی السلام علیکم، ډاکټر جان مې نوم دی. جی تیر ځل دا مار غوښته و، ما تقریبا د 38 فوټ کې اوبه شیلې، هغه صحیح اوبه ووتلې. اوس مو 272 فوټ ته رسېدل، الحمدلله اوبه ډېرې دي. جی جی قدرمندو، تاسو وکتل همدغه بور هغه د کامیاب روان دی او دا دلته اوبه انتهایي کوزي دي، خو بعضې ځایونو کې دا اوبه ډېرې په سر باندې دي. که یو خوا 42 ګز کې نه وي، نو بل خوا په 12 فوټ کې چې دی الله اوبه راوباسلي. تاسو ته کوم د اوبو ضرورت وي، په سکرین چې کوم نمبر چلیږي په دې باندې رابطه وکړئ او زموږ خدمات حاصل کړئ.